أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. او خلکو چې د حق د بلنې لمنلو نه انکار کړی دی کله اهل کتابونه وی که مشرکان وی هیڅ کله دا نه خوښوي چې ستاسو د رب له خوا دې تاسو ته څه کېږنه راشي خو د الله چې هر چاته خوښ شي د خپل رحمت لپاره یې غوړه کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخو یا استاد زړه څخه هیرو د هغه په ځای له هغه نه خراوړو یا لکتر لګا هم مغسي آیات په دې نه پوهیږي چې الله په هر څه قادر دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیات نه خبر چې د اسمانونو او زمکه فرمانروي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسو خبر اخیستونکی او ستاسو مرستندوی بل نشته. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا تاسو غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دین مخکې له موسی نشوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان او یا د کفر په چار چلن بدل کړي هغه د سمې لارې نه واوښت. د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 109 آیت څخه اوري. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. زیاتره اهل کتاب دا اغواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسو له ایمان بیرته د کفر لوري ته وګرځي که څه هم حق حقوق ته څرګند شوی دی او د خپل نفسي غوښتنې له عمله تاسو لپاره دا غواړي د هغه په جواب کې تاسو له عفو او تیریدنې نه کار واخلئ ترڅو چې الله په خپل فیصله نافذ کړي. دا اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. المنز قائم کړئ زکات ورکړئ تاسو چې د خپل عاقبت لپاره څنی کی سرته ورسوي وړاندې ولېږي د الله په وړاندې به هغه موجود عمومي چې تاسو کړی وي الله د هغو ټول لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي ترڅو چې هغه يهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسائی نه وي. دا د هغو هیلې دي دوی ته وایي خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسو په خپل دعوا کې رښتینی یاست. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په اصل کې نه ستاسو څه ځانګړي توپ دی او نه د بل چا
حق خبره دا هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت وقف کړي او په عملی توګه ښه چلند غوړه کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يهوديان وای له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وای له يهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي، همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې نه پریږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو دورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی. په هر لوري چې تاسو مخ واړوي همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهیدونکی دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وی وایي چې الله څوک په زوی ولي سره نیولای دی. الله لدی خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د زمکې او اسمانونو ټول هستي د هغه دی. ټول د هغه د امر منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هغه د اسمانونو او زمکې هستونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شت نو هغه شي کیږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ناپوهان وایي چې الله په خپل ولی موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولی. د دې ټولو مخکنیو وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. مونږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کېږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
يهوديان او عیسایان به هیڅ کله لتانه خوشاله نشي ترڅو چې ته د هغو په لار لاړ نشي دوی ته په کلاکه وایي چې سم لار یوازې همغه ده چې الله خو دلیده او کته له هغه علم نو ورسته چې درکړای شوی دی د هغو په خواهشونو په سلار شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله لنیونه نه دی وژغوري